چې رسول صلی الله علیه وسلم کفن کړی شوی دی که نه نو مور داسې بچی بل نه راوړی چې هغه به د کفن نه پاتې شي. دا د الله فیصله ده لیکلی شوي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. څوک چې د ځمکې به دې مخ دي دا ټول فنا کېدو ورځي دا ټول به ځي. نو موت ته څه لیکل نه دي راوړي چې مونږ پاتې نو لږه ګزاره کوئ د دې دنیا سره او آخرت له توجه ورکوئ. هسې هم دا ژوند تېرېږي رزق زموږ لیکلی شوی دی که موت ته لږ لاس پرې وو که نه الله رزق راکوي لږ لاس پرې وو خو ځان پسې لیونی کول نه دي پکار ځکه چې دغه ورځ په موږ باندې هم راځي دا چې درې ټوکي را باندې کله را بند کړي که نه چې کله را باندې دا درې ټوکي را بند کړو که نه او دې له غوټې ورکړي نو بیا په هغه ځای کې پته ولګي لکه هغه یو شاعر عربي شعر ویلی ترجمه دا ده وی تا ته به هله پته ولګي چې کله دوړه ختمه شي تا ته به هله پته ولګي چې دوړه ختمه شي چې ته په خر سور وې که ته په اس باندې سور وې لکه چې کله ته منډه وې که نه په سورلۍ باندې سور او دوړه ډېره وي نو کیدای شي پته نه لګي چې دی په څه شي سور دی خو چې کله دوړه ختمه شي که نه نو بیا پته ولګي چې دی په اس باندې و که دی په خرو که دی په قچرو که دی په اوښ باندې سور چې کله دا درې ټوټې را بندې کړې که نه بیا موږ ته پته ولګي چې موږ په څومره اوبو کې یو خو په هغه ټایم کې پته لګېده هغه بیا فایده نه ورکوي که ډېر موږ ته پته ولګي چې او زه کمزوره ومه زه داسې ومه زه دغه ومه نو چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا درې ټوټې را باندې شوي دي که نه نو دې نه څوک نشي پاتې کېدی او ډېره ګرانه مرحله یي ده. زه دا قسم حدیثونه چې زما مخې له راشي زه د الله کمزوری بنده یم زه به څه سوچ کوم په قرآن او په حدیث کې خو هسې زما دې ته سوچ لاړ شي چې کله صحابه کرامو په رسول وسلم باندې دا ټوټې راړولې د کفن دا نو څومره به هغوی ته سخته وه څومره به تکلیف لکه چې موږ دغه تکلیف څه نه څه لیدلی دی خپلوانو باره کې مور پلار نور خپلوان دا ټوټې چې را بندوي که نه په دې مړي باندې نو د سړي زړه ورسره په دغه ټوټو کې دننه پاتې کېږي خو چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم او د دې سره بندېدی چې بس بیا هغه دیدنونه د دنیا ختم شي الا دا که سړی په خپل هم جنتي او دغه مړی هم جنتي نو بیا لا هم د دیدن امید شته چې هغه په آخرت کې کېږي. مقصد زما د خبرې هغه دا دی چې د درې ټوټو کې را بندېدو نه مخکې څه کول غواړي که نه که نه ګورو به ورسره بیا ته به څه وګورې ته به په هغه ټایم خوځېدی هم نه شي ته به څه وګورې او زه به څه وګورم زموږ نه خو هغه جامې هم په هغه ټایم چې کله پینچي کوي یا رانه لرې کوي نو موږ په هغې هم نه پوهېږو موږ دومره ورته هم نشو ویلی چې لکه څه کړي اوس موږ ژوندي یو زموږ د بدن له څوک لاس نشي راوړی څوک خو د لاس راوړي او په هغه ټایم بیا دقه شان دا کسان لګیا یو وی دې طرف ته راواړه بل وی دې طرف ته راواړه لکه دا خپل لږ راوچته کړه لاس ول راونیسه داسې وکړه داسې وکړه دا دقه شان هغه سړی غټې غټې چې به وي زه دغه زه داسې نو هغه خو صحیح د شریعت کې دا طریقه ښویې شوې ده چې عورت به نه ښکاره کېږي دا به زه تاسو سره مسلې ذکر کوم انشاءالله چې کله غسل ورکې نو چې عورت به د ده پټ ساتي د مړي خو که بل پرځ د ده عورت ښکاره شي نو داسې کولی شي هېڅ هم نشي کولی دغه انسان دی او دغه د انسان قصه ده کله د ده عورت ښکاره شي ډېر خلک داسې دي مړه شوي دي اوبو کې غرق شوي دي ډوب شوي دي ساتې وتی څه خلک سوځېدلي دي څه خلکو باندې کور راولېدلی دی څه شي چې بیا خلکو کله راویستي دي نو هغوی نه جامه هم وتې ده نو هغه دغه شان لګړ پراته وي دومره چا کې بیا وس او طاقت نه وي چې ځان پټ کړي نو مخکې د دې نه چې دغه ورځ به مونږ راشي او په دې درې کپړو کې مونږ پټ کړي د الله دپاره څه کول پکار دي او دغه زموږ هغه لباس دی چې ځان سره به وړو دغه مونږ سره ګنجایش دی ځکه ما کسی یو پیر دا خبره کړې وه یو سفر د دنیا یو د آخرت سفر د دنیا سفر د آخرت فرق ګوره یو صورت ذکر کوم په تعدیل سره او ذهن کې کېنوه اگر که زما دلته کار د عمدة الاحکام دا کتاب د احکاماتو دی چې زه مسلې ذکر کوم خو نه موږ به د مسلو په منځ کې نصیحت هم کوو چې موږ په دین هم پوهېږو ورسره زموږ زړه هم نرمېږي